د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ارګ کې سرچینې وایي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت جوړولو پریکړه د دواړو لورو لخوا ومنل شوه او ژر به د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه اعلان شي. د دغې پریکړې له مخې عبدالله ته په حکومت کې 50% ونډه ورکړل شوې. عبدالله به دغه راز د سولې د ملي مصالحې د شورا رئیس هم وي. تورخم په تورخم کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړی افسر چې په تورخم کې دنده لرله د کورونا له امله مړ شوی ده. د پاکستان د پوځ لخوا په یو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ډګرمن محمد اصغر په نوم دغه پوځي افسر په تورخم کې د سوداګریزو موټرو د څارنې او کنټرول د برخې مسؤل و. کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې پر لوبغاړي شفیق الله شفق به په لوبو کې د فساد او درغلیو له امله 6 کاله بندیز لګولی ده. په دې سره شفیق الله شفق د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی لوبغاړی شو چې په لوبو کې د فساد او درغلیو له امله داسې سزا ورکول کیږي. وچه ډوډۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې له ستونزو سره به 22 ولایتونو کې پر نادرو خلکو د پخې ډوډۍ ویشل پیل شوي، خو نابینایانو ته د وړو نه رسیدل بله ستونزه ده چې په ځینو ښارونو کې د ډوډۍ د ویش پروسه ننګولې ده. پکتیا د پکتیا په مرکز ګردیز کې د والي پر ضد لاریون شوی ده. لاریون کوونکي د والي پر ضد شعارونه ورکوي او د ګوښه کېدو غوښتنه یې کړې ده. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شي خپلو لاریونو ته به همداسې دوام ورکوي. لغمان د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال نیازی وایي په الیشنګ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان د طالبانو برید کې 22 تنه دولتي عسکر وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه خونړۍ نښته کې 6 تنه امنیتي سرتیري ټپیان او 9 تنه نور طالبان ژوندي له ځان سره بوولي دي. د سنگروال نیازی په خبره په دغه نښته کې د دولتي ځواکونو 24 ارادي ټانګونه او پوځي وسایط هم له منځه تللي دي. رولا غني د ولسمشر غني میرمن رولا غني وایي باور نه لري چې طالبان د سولې خبرې پیل کړي. نوموړی په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي طالبان افغان وژنې ته ادامه ورکوي او وسیله امریکایانو سره هوکړه کړې چې پر دوی به بریدونه نه کوي، خو پر مسلمان افغانانو د دغې ډلې بریدونه دوام لري. د رولا غني په خبره باور نه لري چې طالبان به سوله وکړي او له جګړو به لاس واخلي. طالبان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین اعلان کړی چې د حکومتي بندیانو خوشي کولو په لړۍ کې پرون او نن 53 تنه نور بندیان په فاریاب او بادغیس کې له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. شاهین ویلي هر آزاد شوی زنداني ته 15,000 افغانۍ د لارې کرایه او نوې جامې هم ورکړي دي. هرات یو شمېر مدني فعالان په هرات کې د ایران قونسلګرۍ مخې ته د ایراني عسکرو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتۍ په غبرګون کې لاریون کړی ده. لاریون کوونکي له افغان حکومته د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې قضیې عاملین باید د قانون منګلو ته وسپارل شي او د قضیه په نړیواله کچه وڅېړل شي. د جرمونو نړیواله محکمه د جرمونو نړیواله محکمه وایي دوی به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو له لوري د شوو جنگي جنایتونو څېړنې ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یو ځل بیا پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه به خپلو پلټنو ته ادامه ورکوي او دغه لړۍ به نوره نه دروي. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو خبرونو واقعو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.